د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. د مسائل صلات محترم سامعینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمینو، د مریض او د معذور انسان د متعلق د مسائلو سلسله شروع کیږي. فقهاء کرام فرمائی من تعذر علیہ القیام ای کلہ لمرض حقیقی وحده ان یلحقه بالقیام ضرر او حکمی. که یو سړی داسې وي چې هغه که چېرته ودرېږي د ضعف او د کمزورۍ د وجې نه دی ودرېدلی نشي بلکې را پرېوځي، یا یو سړی داسې دی که چېرته دی په قیام یا په ولاړه باندې مونځ کوي، دا باعث ته مشقت کیږي، په دې سره د بیماری چې دی یا مرض زیاتیږي، یا په هغه باندې د سر چکر راځي، یا هغه ته په ولاړه کې ډیر سخت تکلیف وي، نو د داسې انسان دپاره جایز دی چې د فرض مونځ یا واجبات یا واجب منځونه د په ناسته باندې وکړي. د قیام فریضه د داسې انسان نه ساقطه ده. که یو سړی داسې وي چې د قیام وس او استطاعت لري، په ولاړه د ودرېدلی سي، خو دی داسې دی چې سجده نشي ادا کولی، د سجدې استطاعت او قوت نه لري او قیام کولی شي، نو دی په ولاړه باندې ودرېږي او په اشارې سره به مونځ کوي، که نه د ده دپاره په ناسته باندې مونځ کول بهتره دي. نو محترمینو، دی وخت کې د ده نه قیام ساقط دی چې دی د سجدې کولو استطاعت او قدرت نه لري، نو د ده دپاره بهتره او د ده دپاره افضله دا ده چې دی په ناسته باندې مونځ وکړي، په ناسته باندې په اشارې سره رکوع سجده ادا کړي. البته که دی ودرېږي او په ولاړه باندې په اشارې سره دی مونځ وکړي، نو دا خلاف اولاد دی او مونځ ادا کیږي به هر حال. که یو سړی بیمار وي او د سلسل فول بیمار وي، مسلسل د قطرات راځي، نو د داسې بیمار دپاره داسې وي که بالفرض دی په ولاړه باندې مونځ کوي، نو هغه قطرې او څاڅکې راځي، او که دی کینی نو بیا قطرې او څاڅکې نه راځي، نو بیا د دپاره دا بهتره ده او بیا د دپاره دا لازمه ده بلکې چې دی به په ناسته باندې مونځ کوي او د ده نه قیام او ولاړه چې ده ساقطه ده. که یو سړی داسې بیمار وي چې که بالفرض دی په ولاړه باندې مونځ کوي، نو قرات کولو نه عاجز دی، دی په مونځ کې بیا قرات نشي کولی، او که دی په ناسته باندې مونځ وکړي نو بیا د قرات وس او استطاعت لري، نو بیا د دپاره هم لازم دی چې دی په ناسته باندې مونځ ادا کړي او د ده نه قیام چې دی ساقط دی او په ناسته باندې به قرات دی کوي. که یو سړی داسې بیمار وي که دی پیدل جماعت ته ځي او جماعت کې حاضري کوي، نو بیا دی هلته په جماعت کې په ولاړه ستړی کیږي او جماعت کې په ولاړه سره مونځ نشي کولی، او که بالفرض دی جماعت ته نه ځي بلکې په کور کې مونځ ادا کوي، بیا کور کې دومره وس او طاقت لري چې په ولاړه باندې مونځ ادا کړي، نو د ده دپاره بیا حکم دا دی چې دی د جماعت د تګ نه په ځای د جماعت د تګ په ځای باندې په خپل کور کې په قیام سره تنها او په ولاړه باندې دې مونځ ادا کړي. که یو سړی د سلسل بول بیمار دی او داسې بیمار دی که چېرته دی ولاړې هم قطرات راځي، که دی ناست به هم قطرات راځي او هغه څاڅکي راځي، قطرات او څاڅکي په یو حالت کې نو ودرېږي، نو د
معذور حکم دی چې د هغې حکم به وروسته راشي البته دا ده چې دی به په ولاړه باندې لمونځ کوي او رکوع سجده به هم ادا کوي که یو انسان داسې بیمار دی چې دی د ګاډي په سیټ کې ناست دی نه د د څوک د راکوزولو شته او نه د کې په خپله دومره وس او استطاعت شته چې دی د سیټ نه راښکته سي نو د دې بیمار دپاره جایز دی چې دی چې په سیټ کې ناست دی په هغه ناسته باندې خپل فرایض هغه ادا کړي که یو انسان داسې وي چې لږ وخت خو ودرېدلی شي او لیکن ډېر وخت چې دی نشي ودرېدلی نو د ده دپاره دا حکم دی چې څومره د ده وس او استطاعت وي د ودرېدلو عمره به دی ودرېږي دا ودرېدل په ده باندې لازم دی او چې څومره بیا د ده د استطاعت نه خبره ووتله نو بیا چې دی به کینی او که یو سړی داسې بیمار وي چې هغه بغیر د سهارې نه ودرېدلی نشي لیکن که چېرته دی یو سهاره یعنی دیوال ته تکیه ووهي یا امسا په لاس کې ونیسي نو بیا د ودرېدلو وس او طاقت لري نو د ده دپاره دا لازم دی چې کوم هغه سهاره ده یا په امسا باندې یا د دیوال په سهاره باندې دی ودرېدلی شي نو دی د په هغې باندې اعتماد وکړي دیوال ته دې ډډه وهي یا پیلر وي هغې ته دې ډډه وهي او ودرېږي او بیا د خپل لمونځ په هغې طریقې سره ادا کړي نو که یو سړی بالکل د ودرېدلو وس او استطاعت نه لري نو دی د په ناسته لمونځ ادا کړي اوس ناستې حالت کې کوم حالت ښه دی چې په کوم کیفیت کینی نو دی کې خو عام دا دی چې دغه بیمار او دغه ضعیف او کمزوری شخص چې په ناسته کې په کوم حالت کې دته په ناسته کې سهولت وي په کومې طریقې سره دی په اسانه سره کېناستلی شي هغه شانته دی کینی او مونږ دی ادا کړي البته دا ده که چېرته د ده وس او استطاعت وي چې د اتحیاتو په شکل کې کینی نو دا شانته دی کینی دا اولا او افضل او بهتره ده خو که د داسې کېناستلو وس استطاعت نه وي نو بیا چې دی څنګه کېناستلی شي په همغه حالت دی کینی او خپل لمونځ چې دی هغه دی ادا کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين